د هر څه نه وړاندې ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د صدر صاحب او د نورو مشرانو په اجازه باندې زه خوشحاله یم چې ستاسو غوندې مخور مشران او دومره ادبي مطلب محفل کې ناست دا زما لپاره د فخر خبره ده او زه ډېر زیات خوشحاله یم. دا خو یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه وي مونږ زړې چې ټوله ورځ شپه تاسو سره ناست یو دومره مزه یې وکړه دومره خوند یې وکړ خو بس زموږ هم مصروفیات دي د شیررحمان شیر صاحب په وینا باندې چې ویل چې یاره تاسو راشکر شئ زموږ مشران دي نو حالانکې داسې محفلونه ماته ډېر زیات خوند راکوي ډېر خوند ترې اخلو نو انشاءالله که ژوند زندګي بیا به سره کښېنو بیا به سره مخامخ کېږو او الله دې تاسو همداسې مطلب بریالي لري سره زموږ او الله دې وکړي چې مطلب دا کم تاسو دغه د حمزه ادبي لښکر کم دغه چې دی ستاسو نور هم مخې ته لاړ شي او ستاسو په اجازه بیا هم د ټولو مشرانو په اجازه موږ به تاسو نه اجازه واخلو او الله هم خوشحاله ساته او آباد اوسئ. ډېره زیاته مننه مهرباني. سفر محسوس شو که نه لکه هغه ولولې او هغه جذبې چې کومې زمونږ په زړه کې وي د خپلو اتلانو لپاره هغه بیا راتازه شوي. دا یوه جذبه ده چې شاید افریدي به په کوم ځای کې په دوبۍ کې او یا په نورو لرو لرو ملکونو کې چکه وواله نو دلته به زموږ او ستاسو زړه ورسره یو ټوپ ووالو. وجه څه شی وه نور کې لا اړیا نه مو خو صرف شاید افریدي باندې موږ ولې دومره مینو چې پښتون دا د پښتنو اتلان دي دغه ځلانده ستوري دي که هغه د ادب میدان کې دي که د کیل میدان کې دي که د هر میدان کې د زندګۍ په هر میدان کې دي خو چې پښتو وایي او په ژبه او نسل پښتون وي هغې سره به د پښتنو مینه وي او د زړه بیا هم هغه خو نشته خو زه یې د زړه د کومې مننه کوم چې د هغې خپل دومره قیمتي ټیم نه یې موږ له دومره ټیم راکړو. یو څو شعرونه درته را شریکوم.